کورکمان یعنی هلدي د دې باره کې ما تاسو سره ډېرې خبرې کړې دي. نن درته وړوکې خبره بل هم کوم، که دا تاسو استعمالوئ نو دې سره د یخنۍ موسم کې ستاسو د وجود دا ګرم وي. او هغه خلکو دپاره خصوصا چې کومو خلکو کې دا دردونه خوږونه وي او کوم خلک د شپې سملي چې یاره جي دا خپې مې په برستن کې وي خو ګرمیږي نه، دا خپې مې خوږیږي ډېرې زیاتې، دا خپې مې بېچینه ډېرې زیاتې جي دوه جوړه موزې او جرابې مې اچولي خو خپې مې نه ګرمیږي. که هغه خلک د هلدي یا د کورکمان استعمال زیات کوي نو نه صرف دا دردونه ورسره کم شي بلکې بلډ سرکولیشن ورسره ښه وي. په خپو کې د خپو نرو رګونو کې شریانونو کې دا وینې گردش ښه وي. د وینې گردش ښه کېدو سره ستا وجود ګرمي ډېره ښه جوړوي او ستا د خپې چې یخې یخې وي او خوږیږي نو کوشش وکئ چې خصوصا د شپې په ګرمو پیو کې که لږ شان کورکمان یا هلدي تاسو واچوئ نو نه صرف د خپو دا دردونه بلکې د خپو دا یخوالی او د بېچیني د ژمي یا د یخنۍ په موسم کې به دا به ورسره ډېر ښه شي.